د شهید سردار محمد داود خان ارمانونه دغه حکومت پوره کړل. ته ګوره دا غټې سترې سترې پروژې دا د داود خان پلان یا 5 ساله دی، ما لوستی هم دی. 2 پلانه داود خان درلوده، پلان 5 ساله، پلان 7 ساله. اوس پلان 5 ساله ته د افغانستان حکومت دننه کار پکښې کوي. کله چې د کوچني واخان د چین سره موږ سرحد پرانیزدی، اوس یې سړک شکر الحمدلله پر پاکستان زیری کوو چې 8-8 کیلومتره دننه سوی وي، او په شپه باندې په شپو باندې خواري ایستلې وه، څلي دې جوړ کړي وه. د داود خان د ویشه څخه وروسته بیا په انقلاب کې دا انقلاب دا جنګونه خو تا تعمیل کړي دي، بیا دې هغه څلي جوړ کړي وه، څه سوله خبر به انشاءالله. چا وایستله؟ د افغانستان دغه بچا نه وایستل، دا اوس چې پر اقتدار دی. دا سړک چا وایستی؟ دغو بچا نه وایستی. او ژر به د کونړ زیری هم در باندې وکړو. بیا ستا لاس خلاص که ته ډېر زورور وې، زه دې په خپل کور کې نه پرېښولم، نو زما دې ملا ماته زه د خپل کوره څه دفاع ونه کړم. که مې دفاع ونه کړو نو سبا کا د کرزي صاحب خبره ده ول چې دا ډیورن هم ورکم، بیا وایي چې سالم چې مې ورکوي دستي راته وایي چې شیرخان بندر هم راکړه. نو ښه خبره دا ده، دا هم د کرزي صاحب شعار دی. ښه خبره دا ده عزیزه، بیرته هغه خپل غلام ته، هغه خپل بادار ته ووایه ته چې غلام یې، تا ته چې دا حکومت او دا وطن درته جوړ کړی. ما خو مایده که زما وه یا که یو قرارداد د 2 کالو دپاره و زما مشرانو د افغانستان کړی، هغه یې د برطانوي هند سره کړی و، ته بیا څوک یې؟ نو ما ته هغه زما دروازه چې اټک دی باره به ښه همسایهګلوي سره و. نو دا د افغانستان د ولس هم شعار دی، د افغانستان د هر حکومت شعار هم و، او شکر الحمدلله د دې حکومت شعار هم دی. زه پاکستان ته وایم چې په لیاز د خدای ګاونډی یې، ځان مه خرابوه، زحمت نور مه باسه. دا 50 کاله چې د افغانستان ملي اردو په جهاني سطح باندې نوم یې درلودی، نښان یې درلودی، تا چې خراب کوي، تا چې ول جهاد افغانستان دفاع پاکستان، اوس خو نه خپله دفاع خپله وکړه، ما خو شوروي در څه وګرځول. اوس ولې دفاع بیا په ما کوې؟ ولې د خپل بام واورې برته په ما باندې اچوې؟ ولې د داعش ټاپې را باندې وایې؟ ولې د تروریستانو ټاپې وایې؟ ولې ستا وزیران وایي 22 ډلې دي په افغانستان کې؟ یوه ډله مهرباني وکړه راته وښیه، یوه ډله. ته اول خپل ځان سره فکر وکړه، خپل په ولایتو کې خپل ولس ته چې شناخته کارت په جیب کې دی، د افغانستان هویت یې تر اوسه نه دی په جیب کې. انشاءالله نوم راځي کامیاب صاحب وویل ډېر ژر به د افغانستان تذکره په د افغانانو په جیب کې ووینه، خو اوس یې ستا شناخته کارت په جیب کې دی. بخیر هغو ته تا حق ورکړی دی چې زما سره دا وکړې. ته چې کاره یې، زما په اوبو ته کار لرې، زما په بندرو ته کار لرې، زما دننه زما په هیواد کې ته کار لرې. دا اوس موږ خبر یو، د افغانستان ولس ټول آګاه دی، د افغانستان حکومت ټول آګاه دی، په مختلفو ښارو کې بیرته ته کسان تربیه کوي، خو دغه ارمان به ستا ګور ته ځي، خو بیا د یو افغان، د یو آزاد مستقل افغانستان یو وګړي مسلمان پایس درته وایم چې پاکستانه د دوی انګلیش به ورته استعمال کړو، پلیز د خپله پالیسي 100 درجې تغییر کړه، بیا به یو کونج درته پاته سي، که نه به ته یې نه به دې چپانه یي.